نو زما عزتمندو مسلمانانو ورونو د استغفار ډېرې زیاتې پیدې دي. حدیث مبارک کې راځي، مفهوم داسې دی د حدیث، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغې کس دپاره خوشحالي ده چې د چا په عملنامه کې او د چا په صحیفه کې ډېر استغفار دا وموندلی شو. نو ما تاسو له پکار دی چې مونږه ډېر استغفار وایو او د دې دنیوي پیدې هم ډېرې زیاتې دي. حسن بصری رحمت الله علیه مجلس کې ناست دی، شاگردان ورسره دي. یو صاحب راغی او د حسن بصری رحمت الله علیه نه تپوس کوي، جی زما ګناهونه ډېر زیات دي، په ګناهونو کې لیتې پیتې یم، د نوک نه راواخله تر سره پورې په ګناهونو کې مبتلا یم. یو داسې وظیفه راته وښیه، یو داسې عمل راته وښیه چې د هغې د وجې نه زه د دې ګناهونو نه بچ شم او زه د دې ګناهونو نه صفا شم. حسن بصری رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې بچیا استغفار ډېر وایا، د دې سره به الله پاک ستا ګناهونه دا معاف کی او دا ګناهونه به ستا الله ختم کی. هغه صاحب لاړو، لږ ساعت تیر شو، بل یو کس راغی او حسن بصری رحمت الله علیه ته کیناس. هغه یو بل عرض کی، د هغوی خدمت کی، وی جی باران نشته دی او سوکړه دا فصلونه خرابیږي، څه داسې وظیفه راته وښیه چې هغه زه ویم چې د هغې د وجې الله بارانونه وکړي. حسن بصری رحمت الله علیه هغه له هم د استغفار دا وظیفه ورکړه، بچیه استغفار ډېر وایه. شاګردان هم حیران دي چې هغې مخکې سړي ته هم د استغفار وظیفه وښوده او ده ته هم د استغفار وظیفه وښوده. دې کې بل یو صاحب راغی او کیناس. حسن بصری رحمت الله علیه ته وی جی زما اولاد نشتا، زما بچی نشتا، ما ته څه داسې وظیفه وښیه چې الله پاک راله بچی راکي، الله راله نارینه اولاد راکي. نن ډېر خلک دی غم کې مبتلا دی، د چا بچی نشته دی، د چا د نارینه اولاد نشته. دا د هغوی دپاره اسانه وظیفه ده، دا دې شروع کی، ځان له د یو حساب مقرر کی چې څومره ډېر دی ویلی شي دومره به پیدا چې دی هغه زیاته وي. نو هغې کس ته یې هم د نارینه لواد دپاره د استغفار وظیفه ور وښودله چې بچیه دا وظیفه کوه، الله به دله نیکعمله صالحه دینداره لواد درکي. دې کې لږ ساعت تیر شو، بل یو کس راغی، هغه هم کیناس. حسن بصری رحمت الله علیه ته وایي ورته چې جی زه ډېر زیات غریب یم او تنګ دست یم، سراسره شته دی نه، څه داسې وظیفه راته وښیه چې زما دا لاس ازاد شي او الله راله مال دا چې دی هغه راکړي. حسن بصری رحمت الله علیه هغه ته هم دغه وظیفه وښودله چې بچیه استغفار وایه، الله پاک به تعالی مال دا چې دی هغه درکړي. دی کې هغه کسان لاړل، شاگردان حیران دي چې مریضان مختلف رالل او حسن بصری رحمت الله علیه استاذ جی ورته علاج یو وښودو. شاگردان راله د حسن بصری رحمت الله علیه خواته کېناست او تپوس تکي چې جی په یو ټیم باندې تاسو له 4 مریضان رالل، یو باران غوښتو، یو چې دی د ګناهونو د مغفرت سوال کاو، یو نیکعمله الواد صالحه دینداره نارینه غوښت، بل مال چې دی هغه غوښتو. مریضان مختلفو، علاج ورته تاسو یو چې دی هغه وښودو. حسن بصری رحمت الله علیه شاگردانو ته فرمایي چې بچو دا ما نه دی ویلي، دا زه نه ویمه، بلکې دا الله قرآن مجید کې فرمایي چې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. نو په دې کې د لومبي سړي علاج راغی چې استغفار وایي، الله پاک به ستاسو ګناهونه معاف کړي. یرسل السماء علیکم مدرارا، دویم د باران سوال کا او سوکړه وا،
نو دې کې الله دا ذکر کړی دی چې استغفار وایه یرسل السماء علیکم مدرارا الله به د باندې په شیبو شیبو مزیدار ښکلی ګڼ باران به د باندې الله را اوري د استغفار د وجې نه. نن موږ ګناهونه نه پرېږدو، ګناهونو کې لیتې پیتې یو، الله ته زاري نه کو، یو ته ګوته نسو بل ته ګوته نسو چې په ده کې دا کمې دي دا خطایې دي. موږ له پکار دي چې خپل ځان ته سوچ وکړو، په خپلو ګناهونو باندې نظر واچو. او بیا څه وي ویمددکم باموال وبنینا، الله وی چې زه به ستاسو امداد وکړم په مالونو سره وبنینا او په الواد سره. مال بدله درکم، الواد بدله درکم. نو ګوره د آیات کریمه کې الله پاک د استغفار ما ته څلور پیدې وښودلې. ګناه دله معاف کی، باران نشته سوکړه د باران در باندې کی، نارینه الواد دی نشته الواد دله الله درکی، مال در سره نشته الله دله مال درکی. نن کو تاسو دنیا باندې نظر واچوي ټول خلق دی کې مبتلا دی. هر سړی سحر دا سوچ کی چې کور ته به پیسې څنګه راځي، مال به څنګه ګټم، په څه طریقه به یې ګټم، غمي وسره. نو دا وظیفه خپله کې استغفار وایې، د دې سره به الله پاک ستاسو د رزق دروازې او لارې چې دی تاسو ته کولاو کړي. دویم د چا الواد نشته، نارینه الواد نشته، هغوی ښځه خاوند دا وظیفه شروع کې، دا استغفار شروع کې. هر څومره مقدار تاسو ویلی شئ، 300 ویلی شئ، 1000 ویلی شئ، 1500 پیرې ویلی شئ، هر څومره چې تاسو ویلی شئ، بس انشاءالله الله پاک به دې سره ستاسو هغه حاجات چې دي او هغه مرادونه هغه الله سر کی. ګناهونه دي زیات دي. دریم نمبر استغفار ډیر ډیر وایا، الله به دې د دې د وجې نه ګناهونه معاف کی. او دا درته ویم چې ګورې غټ ګناهونه او حقوق العباد، حقوق الله بیا په دې کې صغیره دي، هغه صغیره الله تبارک وتعالی په دې نیکو اعمالو سره معاف کی. او غټ ګناهونه د دې نه به ته توبه وباسي. او دغه شانتي چې د چا حقوق دې پیمال کړي دي، د هغې حقوقو به د هغې نه معافي چې دی هغه غواړي. او بیا څلورم نمبر سوکړه د باران نشته، فصلونه خرابېږي، استغفار شروع که، ډېر ډېر استغفار وایې، الله تبارک وتعالی به د باندې بارانونه را ووري. نو انشاءالله زما سره به تاسو ټول په دې کې اتفاق کوئ چې دا وظیفه به مونږ شروع کو او استغفار به انشاءالله ډېر ډېر وایو چې الله مونږ له حلال رزق عمره کی، الله را له کمله اولاد چې دی هغه عمره کی. الله تبارک وتعالی چې کله د باران د غوښتو موقعینو په هغې کې به م استغفار وایو چې الله را باندې هغه بارانونه را ووري. او د دې سره سره مونږ خو ټول په ګناهونو کې لیتې پیتې یو. هر ټیم زمونږ استغفار ته ضرورت دی چې زمونږ جبې هر ټیم په استغفار باندې ککړې وي. الله تبارک وتعالی دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.